نه سونی نه چای نه شیرینی، یک پیله جوش خوراک ما یک دانه دیگه هیچ چیزی نداره. ګلندام په یوازې ځان د شپږو ماشومانو سرپرستي پر غاړه لري. د غور ولایت دغه اوسېدونکې نه پوهېږي چې څو کلنه ده. هغه له بېوزلۍ شکایت کوي. وایي چې ځینې شپې ماشومان یې له لوږې ورته ژاړي. خاورې مې پر سر دي ګرځو، نه خوراک لپاره څه لرو او نه هم د ژوند لپاره، همدا ستونزې. د ګلندام خاوند 15 کاله وړاندې په نشې توکو اخته شو او له 1 کال راهیسې کور ته نه دی ستون شوی. د ګلندام مشر زوی 18 کلن دی. عبدالاحمد د خپلې کورنۍ د نفقه ګټلو لپاره له ښوونځي هم محرومه شوی دی. وایي خلک نور کارونه په سختۍ ورکوي. کار څوک نه راکوي، خلک مې کار ته نه بیایي، وایي چې ته نشي کولی چې تیږې جیګې کړې. د سیند څنګه موټر مینځم، موټر سایکل 10 یا 20 روپۍ ورکوي، موټر ومینځلو کې بیا د ورځې 100 یا 50 روپۍ ګټم. ګلندام په خپل دې خاورین کور کې شپې په دې هیله سبا کوي چې یوه ورځ به یې د خاوند برخلیک روښانه او خپل پخوانی ژوند بیا پیل کړي.